نو قرآن شریف کے اللہ پاک ذکر کئی وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سنگ کے نور پیغمبران دی دا سی یونس ہم پیغمبر تیر شوید اللہ را لے گلی مرسل ستا وی چی اللہ دی دا پارا را لے گلی چی پا مقدز مکا دا خدای نائب او دا خدای خلیفی او دا خدای احکامات خلق و تورسی یو قوم تا خدای او لے گا اگی قوم تا بے نینواوی علاقی تا بے نینواوی دا عراق کی دا علاقہ و بیا تبا شوی دا بیا غرق شوی دا موسیل مشهور خار دی اسم دا عراق شتا اگی سرخوا کی دا علاقہ و نینوا پخوانو کتابونو کم دا دے ذکر دے او دا کل تیر شوی دے نو باز حضرات ہوئی کہ دا عیسیٰ علیہ السلام نا 200 کالا مخ کے سوک 300 کالا مخ کیا دے کچھ کم راجح قول دے نو تقریباً 900 یا 800 قبل مسیح دا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے رد زمانہ دا موسیٰ علیہ السلام نا پسو دا ابراہیم علیہ السلام نا پسو او تقریباً 900 یا 800 کالا دا عیسیٰ علیہ السلام نا مخ کے تیر شوی یو قوم تا خدایو لے گا دا نینوا قوم تا دے قوم بے بوت پرستی کولو دا بوتان عبادت بے قوم شرکان دے اولے گا چلال شو دے قوم تا نصیحتو کا ذکا ما تاسو تاوی چی دا پیغمبر ڈیوٹی ام دا دا طولو نا اول ڈیوٹی دا پیغمبر دا چی قوم تبا دا قیدی خبر کے چی دا قوم اللہ یو بنی او دا قوم شرک نہ کئی خدای له شریک نہ پیدا کئی نو دا د نینوا خلق سمرو قرآن شریف کے اللہ فرمائی وارسلنا الى 100,000 او یزیدون صدا پاسا 100,000 خلق تا خدای لے گلے دے مجاہد دوے امام التفسیر دے او عبداللہ ابن عباس دا حضور پاک صحابی دے اغا صحابی کہ حضور پاک والا دعا کرے دا اللہم علم الکتاب والحکمہ وی خدای دا قرآن او دا حکمت علم والا ورکے نو مجاہد او ابن عباس وی دا او یزیدون دا لسو ذرون 19 او 1,000 پورے کی دیش کی دیشی کہ دا کم قوم تا خدای لے گلے دے لکنا خو خامخا زیادتی ہے قرآن شریف وی سمرا زیادتی او 1,000 یا 8,000 بعض علماء وینا 1,10,000 او بعض علماء وی 1,60,000 خود دا پاسا 1,00,000 قوم آغی طلاق او دا قوم طول قبائلی دا دی غرونو پویخونو کیو سیدل وڑی وڑی بانڈی و غٹ خارم پکیو دا دعوت شورو کدا اللہ کہ خدای یو دے خدای شریک نلری او دا دی بوتان عبادت کرک او دا بوتان عبادت ایکاو او بوتانو تبے سجدے کولے دی لگیا دی تبلیغ شورو کا قوم ٹوکے ٹکالے شورو نو قوم پیغمبر پورے ملنڈ شورو ٹوکے ٹکالے شورو کرے تردی حد پورے چے دے غریب پا وحلوی پہ شورو کا وحوے دام ربے اوہ چیوینے بتے لالے دی بنی اسرائیل اڑے ظلمونہ کردی خپلو پیغمبرانو سرا دی او یا پیغمبران وجلی دی دی بنی اسرائیل دا خپلو انبیاء پورے حد تک کرے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر تصوی او تویزو جہاد لپوادی تیہ کے جہاد لزو قوم و تصوی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قائدون ویزاو تو خدای دی جنگونا کوئے منگ پکے نیو منگ بدلتا ناس دا سونا سپکا خبر ہے کہ پیغمبر توی اذهب انت و ربک تو رب دے زا او فقاتلا جنگونا کوئے و جگل کوئے انہا ہونا قائدون منگ بدلتا ناس منگ ندو دا سونا سپکا خبر ہے اگر بہتوی کہ بیت المقدس تا داخلے گے نو سجدن نو ورننوزے او پاجزے ورننوزے او 2 رکعت تحیت المسجدو کے او سب چی جماعت ترازے پاجزے را دن نکے گا خیق پا مخے کا درود شریف ہوایا او اللہم افتح لی ابواب رحمتک ہوایا او 2 رکعت تحیت المسجدو کا چی مکروح وقت اغیبہ سے چل کھاؤ اغیبہ دان پا کناٹو تو خاؤ اللہ ورطا دا پیغمبر پا جو قولو حتتن دعوائے چی اللہ زما گناہ لرے کا او سنخ کلی خبر دا حتتن زما گناہ لرے کا دی بسوے دی بوے حنتوتن غنم استحضاء بے کولا حبتن فی شعیرت منگ دانے پکار دی دا استحضاء بے کولا نو خدای ذلیل و رسوا کرد دا خدای حکمونو پورے ٹوکے ٹقالی بلنڈے استحضاء بنکے پیغمبر پورے ٹوکے ٹقالی بنکے دا پیغمبر چے کم وارث تے عالم او تا دین رسی دا پورے ٹوکے ٹقالی بنکے مستی مکا وگوارے کے رونے والے قسم پا خدای کرے تے سن بیا خلاص بیا با پکرونم نہ جوڑے گی او کدیر جون دمشی سلو نشی او رسیدے لے سلو تم نشی رسیدے دانند برطانی غٹ بادشاہ لالا ملشو
سلور نوی کاله کې شپږ کم په سلور سل کاله کې خلق علاج لا انګلند ته دي کې نه دي ډاکټران تیرا تاو دي د دنیا ډاکټران ته تاو دي دارو شتا ماشين شتا بچ شو د مرګ نه او یا کاله د برتانیې بادشاہ پاتې شو سو کاله او یا کاله یوازې د برتانیې نه ملکه و د یو څو نورو ملکونو ملکه و او یا کاله بادشاہ و د دنیا نه دغه لړه ختم نه پاتې کی تبسونه جون بیستا د دینه بم یاد شي سلو کالو تبورسه بیا بسکه بچ کې دي چې د جون نو ظالم قبر سره بسکه ظالم یو خدای ومنه دو خدایان ممنه د یو الله تابعداري او د الله چې کوم پیغمبران دي چې غیرت کم دین رسي به قومانه او بیا پیغمبر زموږ د حضور پاک نه پس هونه بل پیغمبر راغلی دی نشته نه براشي نو د هغه خلیفګان دي رسول الله مبارک فرمایي زما خلیفګان به تاسو ته زما دین رسي خلیفګان څوک دي د دین عالمان نو دا د پیغمبر وارثان دي د دوی خبره ومنه د دین خبره برته کوي دې کې نقطه مرو بس اغي لګیو یونس علی السلام به وهوي یو ځلې دومره اوه چې غریب په دیکو یو غار ته ځان وردن نه او دا ظالمانو څه چلو کو دی لاړل د غار په خلی وته تیګه کې خو دے او د غار په خلی ګټه کې خو دے په دې غار کې دن نه دی مرشي لیکن رب العالمین د خپل بندگانو مدد کوي په غار کې دن نه وته خدای رڼام پیدا کړه په غار کې دن نه وته خدای چینم پیدا کړه او په غار کې دن نه وته خدای میوه پیدا الله خو په دې قادر الله د خپل نیکانو بندگانو باندې ازمایش په دنیا کې راولي تکلیف خامخا راولي ازمایش راولي ایوب علیہ السلام څومره بیماری تیر کړې دا دیو ست د یونس علیہ السلام به څومره تکلیف پر راغلي دي ابراهیم علیہ السلام به څومره تکلیف راغلي دي لیکن خدای عزت سونه ورکه ترنه پور ابراهیم علیہ السلام پسې یادېږي بخو موسی علیہ السلام ایوب علیہ السلام په عزت باندې یادېږي او ترکنا علیهم فی الاخرین تر قیامت پورې په خنوم یادېږي میوشبون کې چې ته پلار روانو قوم خوي چې دبس غرم ورپسې بند کا او په خله کې موتتیږي کې خو دې او دې په کې دن نمړشي میوشبون کې چې ته پلار باندې روان دي چې ورغه هغه کې دن وترنا ښکارا شو چې دن رڼا ده سر نو هغه تیګه لره کې ګورم چې دې کې سړي نو حضرت یونس علیہ السلام په غر کې دن ولاړ دي او د الله طرف ته متوجه دي او منس کې د خدای پاک په طرف باندې ولاړ رڼا وته په غار کې لګېدلې ده رښتیا وایي دا دومره غټه رڼا د نور په شکل کې او د سپومې په شکل کې چا پیدا کړې ده الله نو چې داسې رڼا پیدا کړه چې ټوله دنیا په روښانه ده نو په قبر کې دنه نشي پیدا کولی په غار کې دنه نشي پیدا کولی بس چې بار راوته شونکې خو په پیښو هغه مرګره شو بیا لال قوم له دعوت شروع قوم نه منسه ډېر ډېر دعوت ورکه قوم ته وهلم او شویم وه کنزلم ورته شو سپکم ورته شو پیغورونم ورته وکړې شو چې تا غریب مولا ته ګوره ته مونږ ته خبرې کې نن سبا هم دا خلک دا خبرې کې دا غریب مولا ته مونږ ته خبرې کې فرعون به موسی علیہ السلام ته سوي لاس پیدا سي وتا وړقوي وي زما خو بنگلیشته کنه هغه زمانہ کې به بادشاہانو بنگلی چو ستا بنگلیشته وسمې دا اخبار مولا ما ته خبرې کوي هاي هاي ماشاءالله بس د اخیری وته خبره وکړه چې بالکل مایوس شو د قوم نه نو قوم ته بس دنه لاړم ما خپل کار پورا کما خپل ډیوټي پورا کړه تاسو نه سمېږئ د درنه لاړم خو وره درېر وځي تاسو ته پسې با تاسو ته به عذاب راځي درېر وځي پس او چې عذاب راشي نو درېر وځي بس تاسو رنگونه تک زیړی مخ بم زیړی درېر وځي بم مخونه بیا سره شي درېر وځي بم بیا مخونه تک تور شي او په لسم ورځ به د خدای قهر او غضب راځي تبا کېږي او لاړ د قبر جنونه لا چې چا قبر کولا چې لالته د خلق ویره دی یونس خو دروغ چته نه دی ویلي ارس چې خبره رښتیا کړي او موږ نه دی منلې وګوره چې دشته کنه نو کدی په دې کلی کې وی نو بیا به دروغ وای ولی چې عذاب راځي دی ولی نه دی او کدی په کلی کې نه دی باری نو بیا د خبره رښتیا کې دی چې وې قتل دینو اوته نو قوم کې شک پیدا شو نو چې شک پیدا شو نو د خدای عذاب پر راغی د پاس نو درې ورځې مخونه زیړ بس دوی پوي شو چې د یونس خبره خو رښتیا
نو په څلورم ورځ مخونه سره شو د ټول قوم د ښځو د سړو د بادشاه د وزیرانو او د ټولو خلکو الوی ورشه یونس پس شابره وله سړی رښتونه مونږ نه دی منلې اله شابره وله شابره وله مونږ په ایمان وروړو باس مونږ مسلمانېګو خلک یې خواره کړل پسې او یونس علی السلام د کلینو درې ورځې مخونه زیات درې ورځې سره او بیا درې ورځې مخونه تورواله شروع شو بس چې تورواله شروع شو باز پکې عقلمند دو د دنیا په بنیاد هغه وی داسې کې پرې دی یونس انشته شتنه تل دی مونږ ته نصیحت وکړه مونږ ولې ونه معنا اخو زمون خیر خواو هغه مونږ نه بادشاہي نه غوښتا هغه مونږ نه مشري نه غوښتا هغه مونږ ته د یو خدای عبادت وکړه هغه مونږ ته خیر رسو زمونږ الله سره جوړ پیدا کاو مونږ ته خپل دین خاو نو مونږ اونه معنا دا کار کوو چې په مونږ کم خدای معنا راځي چې هغه ته چغي راځي بغیر دغه خدای نه په بل طریقه مونږ نه بچ کی نو ټول روتل چروتل دیو خيار توبو کو خزم روته سړی روته ما شومان مروتل ساروی مروستل بار میدان تا او یو شان خدای ته چغه جوړ کړي او خدای د سړونه جدا کړي سړی د خزونه او بیندې د ماشومانو نه جدا کړي ماشومان د میندونه او ساروی د بچونه لری کړل بچی د سارونه لری کړل نو بچو به سارو پسې چغه والے او سارو خپل بچو پسې چغه والے او میندو په خپل ماشومانو پسې ماشومانو میندو پسې یو چغه جوړ شوه او دوی خدای ته چغه جوړ کړي چې یا الله موږ خپل پیغمبر یونس خبره نه ده منلې یا خدای مونږ توبه وباس بس مونږ توبه وباس الله مونږ تا یومنو خدای مونږ بوتان پښړه کړو دا ماتو یو تامنو خدای ذات کې مت یو صفت هغه او اے هغه ذات چې یونس مونږ ته کوم خدای خو هغه خدای ته چغه وای اے د یونس ربا مونږ ته چې یونس کوم عقیده ویلې دا هغه عقیده خپلو مونږ غایبانه په یونس ایمان دی غستا پیغمبر دی مړه خو چې څومره جړاګانې ویلې خدای پاک او چغه خدای ته واله او دغه ابو سره دوی خو خدای ته چغه واله او ما شومانو مندو پسې چغه واله یو انګولا جوړ شو او سارو په بچو پسې او بچو په سارو پسې یو شان چغه جوړ شو او انګولا جوړ شو یو غوبل جوړ شو ریاض ساترونو غوري په کم قوم چې عذاب یوزل راغله دی بیا ته نه دیته عذاب چې کله نازل شو کنه نو بیا نه ختميږي بیا واچغي بیا نه ختميږي او د عذاب نه مخکې چغه وانه بیا ودر باندې خدای عذاب نه راولي لیکن قران شریف کې الله سوي فلولا كانت قريه آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا لما آمنوا نو سشه ده چې دی بغیر د یونس د قوم نه بل چا چې چغه والده نو مونږ ورته چغه او عذاب نه دی لرکړي صرف د دوی نه مولره کړ چې ایمان یې راوړو نو سشه ده کشفنا عنهم عذاب الخزي اغه در رسوای عذاب موت لری کو ومتعناهم الى حين وزه تر مرګ پورې د بیا نوټه درکو ځه عذاب مولره کې تاسو مسلمانان شوي عذاب ته خدای لري عذاب سنگو اوریاس راغله اوریاس کې اور راغله اوریاس کې غلزار شروع شوه اوریاس کې لوګي شروع شوه خدای عذاب قسم دې کړه خدای عذاب ترونه سوټنګې دي تاسو په دې سیلاب کې ونه دي دا تاسو نه خو تیر شو زمونږ د خلکو نه خو تیر شو ورشه سین تلال شي هغه خلکو اوس هغه وبو سیلابونه ورغلي دي غون غون کلی ډوب کړل غون غون کلی ډوب خلک پکې مړ شو د مقبرو ځای نشته چې دا مړی په کم ځای کې خاخ دي د مقبرو ځای نشته چې دا مړی کم ځای کې خاخ دا ځای نشته مقبره ټول په سیلاب کې ډوبې ما شومان مړدي او خیمه نشته غریبانو سره کټونه ریستی دي پاګه کټونو کې پراته دي کټ نه خیمه جوړ کړل لاندې دي پراته دي او کټونه ودرولې دي خیمه دي او هغه مړه ما شومان وسره په خیمو کې پراته دي کم ځای خاخ او د ماشوم د خخول تنظیم مرسره شي داس کم ځای پسې خخ کو کم ځای ولزم کو کنده وي دو بس څوک وسره داسې یو حال دی زمارونو توبه بابا سه خدای ته او د خدای د قهر نه به امن غواړي
او عقلونه باندې جنگوي چې د خدای قهر راشي قسم به خدای کې بیا دې څوک بچي اور یسبراله ابا دې قومونو جبرئیل علیہ السلام چغه والد ټول مړ دي داسې اورید رااله چې هغه کې ډزارو هغه کې لوګي هغه نور خاطه ده بدوی خو پیو خدای ته چغه 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 او چغه والله خوشالي څومره چې الله ته جاړه او فریاد کوي او څومره خدای ته زاری کوي او سجده ورته کوي او پزما کوي ته پرو دي نو الله خوشاليږي عذاب تلال ختم چې ختم شو بس دوی پورا مسلمانان شو ایمان راو لما امنوا قرآن شریف کې الله پاک اسلموهم نه هغه کې بعض علما بیا تعویل کوي امنوا ایمان راو فنفعها ایمانها ایمان وتفیدا ورسول ایمان لوی شی کشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم الى حين التك يونس عليه السلام صرف الله ویلو هغه چې بسوک راغی د نینوا علاقینا هغه نه تاسو کو د نینوا علاقه کې څه چل دی وی ټیک ټاک خلک سم دي او عذاب خو نشتا یونس علیہ السلام دلته پریشان یا خدایا تا خو ما ته وی چې په لسمه ورځ په عذاب راځي او تبا کیږي با دا خلاص نه چې ور پسې نورې مورته راشي دا سوچ دا بسکی دا قومي یو قانونو چې قوم ته چا دروغ وي وجبه اوس به قوم ما تسوي قوم به چې مونږ ته دروغ وي چې تاوی عذاب برازي عذاب قران راشه مړی کې نو دې پریشان او دینه نه دی خبر چې دا ما په قوم خو عذاب راغلی او خدای ته چغه والے عذاب ختم شوی اوس قوم د پسې ګرځي چې ورشه یونس راواله با زمون په غایبانه ایمان دې زمون پیغمبر او موږ د یونس رب او مانه موږ الله او مانه الله یو دی قوم د پسې ګرځي دي د قوم نه تختیدلې دي وته او دې خپه دي غصه دي چې خدای دا بسکی وظنون اذ ذهب مغاضبا الله قرآن شریف کې ظنون والے دی وتکب والا اذ ذهب مغاضبا غصوا فظن ان لن نقدر عليه دا ګمانو کې چې موږ به د تکلیف رانه ولو دلته کې یونس علیہ السلام یو چل او شو دا چې الله ته سره مشوره ونکړه پیغمبر له پکار دي چې الله سره مشوره وکړي چې الله ته رجوع کړو چې یا الله تا خو ما ته وی چې لس ورځې پس بازاب راولم او مخونه بدرو دي زیړ او بیا درو دي سرو درو دي توري او عذاب په بدوی رانه غي پروردگار دا څه چلو ولی عذاب رانه الله ته خو ستا وعده خو پوره کیږي پیغمبر سره خو چې ته خبرو کې هغه هټی کی دا ولی رانه غي دا کار اونک ګنا نه دا ګوای ګنا نه دا خدا پیغمبر شان داده چې الله سره مشوره و نه جو په الله خبر مونږ نه چې ګناه موشي مونږ ته الله صبر کوي او پیغمبر نه ګناه و نشي او بعد داسې کار وشي چې هغه ناغوره مونږ ته پښتو کې سوایو ناغوره نو پاغه مغه الله را نشي لوی سړی چې زمونږ چې کم داسې نږدې شاګردانی او دا غوی نم فټي غلطي موشي نو مونږ له غوسه راځي امام چې مقتدیان لږه غلطي مو کې نو غوسه ورځي پلار چې بچي کم خوخي او هغه لږه غلطي مو کې غوسه راځي او چې لري خلک ناغي ته غوسه نه راځي خپل او تډیر زر غوسه راځي الکه دا څه ده کنه ستا بچي او پردي بچي چې په جګړه شي نو خيار سړی سکي پردي بچي وي خپل وای فلوي کړه چلته نږدې وي هغه تقار ډیر راځي نو پیغمبر الله ته ډیر نږدې دي نو غوسه زر راځي دا ګناه نه ده الله خو ته نو وی چې نه بځي کله وته وی چې مزه ودی تلې نو بیا بر جوړمو الله خو منه کړي نه دي او الله سره مشوره ونکړه نو الله بس ما قوم به وسوي مونږ دروغ ویل دي عذاب قران غي قوم به ممبل کې په دروغ خدایي قانون دادي چې وجل کوي نو کیشته تلال د وطن نه هجرت وکړه او دقه د نه یو دا کار او شو چې دله پکارو چې الله ته وی چې الله وسوکم هغه نو یو د قوم نه روان شو کیشته ته وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون یو ډک کشته واغې ته اوخته او چې څنګه اوخته او کشته د دریاب د منستلاله دریای فرات ته چې داغه منستلاله منسخونی کوله کډیره لری شو کشته روانه وا نو کشته باندې چپیراله وغیره یو طرف نه بل طرف نه چپیراله پکشته اوس بس کېږي نو قانون دا غوي دا د ارچا یو خپل نظامی چې کله به د یو مولانا غ زمانه د مریانو او د مالک نه به مریت تختیدلو او کشته به دا چل شروع کو نو خلکو به لکه څوک مریت تختیدل د مالک نه نو هغه به معلوم کو ابه دریاب تو غردونو کشته به بچ شو
دا دغه یو قانون مانګي چې غواله چې استه غر کېږي ټول مرو سونه خلق دي ټول بربادي کی تباہ کېږي مري کم یو غلام د مالک نه را تختیدل کم رای د مالک نه تختیدل دی علازان خای دا یو به ورونو ډور خو به بچی کنه بس دقه وخت د یونس علی السلام ذهن له سوچ راغی چې دا خو زیما ما خو الله سره مشوره نه د کړو زه د وطن نه تلېما وې زرا تختیدل زا غم رایم نصیب ته خورن صالح انسان ته نیک انسان ته نه وې زیما بس ما ورو غرده وې د دریاب ته ما غلطي وکړه زیما غني ټوله کیشته غر کېږي وې ته نه فصاحما علما لیکي درې ځله قران دازي واچو وکانه من المدحدین درې ځله قران واچو د یونس په سر برا خطا درې ځله دریاب ته ورويشتو بلکې بعض علما لیکي چې په خپل اوچت شو دریاب ته ټوپ کړ چې یو به دریاب ته لاړ شم تاسو ټول خو به بچ شئ فالتقمه الحوت وهو مليم یو کب راغی او دی الواق تیر او الله دې کب ته سوی دا ما تعالی خوراک لګورې نه دی پیدا کړ یو غټ کب او غټ الواق تیر کشته بچ کب خېړه تا ورسو دا کب خېړه تا ورسېد علما څوک یو ورځ یادای څوک درې ورځې یادای څوک سلويخ ورځې څوک اور ورځې دا د علما خپل سوچ فکر دی په حدیثو کې دا ذکر نشتا کب د دریاب په میانس کې ولا چکر ور خیو ګرځاو او علما لیکي چې دا کب دا سرمن وته خدای لکه د شیشه کړه چې د دریاب دا ټول ارس د خدای قدرتونه وویني دا څه کبان په دنیا کې شته سلسل فوټا یو کپشتا اوس دی وخت غټ غټ کبان دی په دنیا کې ویل وته وي شارک وته وي عنبر وته وي دا غټ غټ کبان دی قرآن شریف کې الله یفق فلتقمه الحوت وهو مليم دې ملامت او چې خدای سبا کیږي دریاب کې کب تیر کو لیکن چې تیرې کو نو سجل کیږي الته لګیا د خدای تسبیح او سوي فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د شپې تیارم ده د اوریاضو تیارم ده د هوا د بخاراتو تیارم ده د سمندر تیارم ده او د ویخ تیارم ده الته سوي لا اله الا انت خدای بل خدای نشته ګورته سبحانك الله د هر عیب نه پاکي اني كنت من الظالمين خدای ما ځان سره زیاتې کړې دي زیاتې کوونکو نه چې ما تاسو سره مشوره او نکړه الله زیاتې مې کړې لګیا دي هغه تسبیحات وي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وایي ښا دا ټول دا ختم کوي د تکلیف وخت کې بهترین دم دین لوی دم بل نشته بهترین دم ما تیرا جمعه ته استغفار ویلو دا قران نه ثابت دی نن د تدادم سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت خدای ستانه بغیر بل خدای نشتا تو نخ کلی معنا یا الله ستانه بغیر د عبادت لایق بل څوک نشته دی پروردگار سبحانك الله ته د هر عیب نه پاکه تا کې عیب نشتا زه ټول د عیبونو نه ډکیم او اني كنت من الظالمين خدای زه د ظالمانو نه هر وخت ما فزان ظلم کړی دي او ما زیاتې کړی دي لګیا دي دا تسبیحات وای دا الته الله د عرش فرشته الله تسوي یا الله یو आवाज را روان دي تاسو کې یادای قدیر کمزور دي دا سیده لکه چا چې په مړی چاله زور کړي او بیا هم تا یادای دا سوادو سپوري موږ نو اورېدلې څوک انسان دې انسان الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه دا څومره نیکي چې الله ته رسیږي خدای پاک دا څوک دې ډېر پاجزه لګیا دې ډېر په درد لګیا دې لکه چاله چې په مړی چا زور کړي او چغې وای او ډېر رو لګیا دې او تا ته جاړي او واس کوي الله دا څوک دې دا زما یو بنده دی یونس مارانی ولې الله فرشتو ته او دې وخت کې اے فرشتو هغه کب ګېړې ته مې رسول دي دا کب ګېړه کې مې قید کړې دي او دې وخت کې کب د دریاب په ویخ کې په توره خټه باندې پروت دی او د کب په اینه سجده لګولې ده ما یاد دی پیغمبر یو وخت خدای نه لري په سخته کې به خدای یاد ساتي پراته کې به الله یاد ساتي
ودا پستور خط پروت تے او ما ته چغی فرشتو الله ته چغی کړي الله معافی کا خدا حلاق ورا شریف کے سوئی فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون وی کزما تسبیح نه وکنا وی تر قیامت پورې به دلم جون ور کړو د قبل به ور کړو د کپ د ګډه کې به پروتو تسبیح وینم ما پرې خو